یو مفسر یو عجیبه خبره ذکر کړې ده او زه ویرولم حیران چې دا جهنم ډېر زیات تنګ دی نو په زور به پکې دا یو جهنمي دا ورننه باسي نو سبب بره زور کوي او سبب په ښکته زور کوي په یو طرف ته به دې ته آرام او سکون نه میلاوي او دومره په زور به الله جل شانو دا خلک په جهنم کې نه باسي په دې تنګ جهنم کې او په دې اور کې لکه سړی چې میخ راوالي په دیوال کې څونه په زور باندې ټکوي دغه شان به دا یو انسان ټکوي په هغې دا یو مفسر ذکر کړی ویرولم الله فرمایي اذا القوا منها هر کله چې دوی وغورځولی شي دغې ځای نه مکانا داسې ځای ته ضیقا چې هغه تنګ مقرنین دوی به تړلی شوي یو بل سره جوخ جوخ دعو هنالک دعو دوی به رابلي هنالک دغلته ثبورا هلاکت او مرګ برابري الله به ورته وفرمایي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا یو مرګ ته آواز مه کوئ ودعو ثبورا کثیرا ډېرو مرګونو ته آواز وکوئ مرګ نشته لا تدعو تاسو آواز مه کوئ اليوم نن ورځې ثبورا مرګ ته واحدا یو مرګ ودعو تاسو راوبلئ ثبورا مرګونه کثیرا ډېر قل اذلک خیر ام جنة الخلد اوس دام خوښو که نه باغونه هم خوښو دام خوښو دا جهنم چې دا کوم ځای ته رالی خوښ هم شوه دام خوښو او که نه هغه چې مسلمانان بل طرف ته لاړه او په دنیا کې لږه سخته تېره کړه هغه هم خوښ وه تاسو چې به روزانه خنداګانې کوو نو هغې باندې هغه صبر هغه هم خوښ او شکر هغه هم خوښ او که نه دې ځای ته اوس رالی او د میخونو په شانتې هم تقوا مه په دې جهنم کې الله به فرمایي کم یې خوښو قل ورته ووایه پیغمبره اذلک خیر آیا دغه بهتر ده ام جنة الخلد یا هغه د همیشوالي هغه باغ هغه جنت التي وعد المتقون التي هغه وعد المتقون چې د هغې وعده د چا سره شوي د متقیانو سره شوي چې ځان کم خلک د کفر او د شرک او د ګناه نه ساتي کانت لهم جزاء و مصیره دغه جنت او دغه باغ د همیشوالي چې دی دا ځای او استوګنه د چا ده د هغې خلکو د کم چې متقیان دي کانت دا جنت دی لهم د دې متقیانو دپاره جزاء بدله و مصیرا او ځای د ورتو دا د دې استوګنه ده لهم فيها ما يشاءون لهم د دې جنتیانو دپاره فيها په دې جنت کې ما هغه څه دي یشاءون چې دې خوښه شي خالدین همیشه به دي جنت کې به متقیانو دپاره هغه څه چې دې خوښوي همیشه به همدغه شانتي ستا په خوښه به هلته قانون جوړېږي ستا په خوښه به څه جوړېږي قانون به جوړېږي ته څه وایې هغه شان دی به کړي لهم ما یشاءون فيها دا مخکې هم تېر شوي تقریبا را روان دي په صورت قاف کې را روان دي او را روان دي په صورت زخرف کې دا بعینه هم هغه مضمون دی چې ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون څه باندې ستاسو سترګې یخیږي او زړه هم پسه خوشحالېږي او زړه هم څه غواړي هغه به درته په دې جنت کې میلاویږي او وانتم فیها خالدون تاسو به همیشه یې په دې دلته هم دغه شان څه وایي ورته دغه خبر لهم د دې جنتیانو دپاره متقیانو دپاره فیها په دې باغونو کې ما هغه څه به یشاؤونه چې دې خوښه شي خالدین همیشه ګورئ دا به همیشه دغه شانتي داخله کان علی ربک وعدا مسئولا دا د الله له طرف نه وعده ده او الله په ځان فرض کړې ده په الله باندې یو څیز واجبېږي نه الله باندې چا حق نشته او الله جل شانو په محبت کې د دې څیز وعده کړې ده او دی په ځان لازم کړی ده چې تاسو متقیانه دا څیز بس در کوم دا یقین دی چې ما او تا ته الله جل شانو راکړي او ولې دله داسې درکوي ځکه ته چې دا تقوا او پرهیزګاري ته اختیار کړې ته الله ته لاسونه چوتې او سوال کوي چې خدای جنت مې نصیب کړي الله فرمایي دا داسې وعده دی چې دا وعده مانه خلک غواړي نو څه وایي ګوره ورته کان علی ربک دا خبره ستا په رب باندې وعده داسې وعده مسؤولا سوال کړی شوي غوښتلی شوي طلب کړی شوي فرمایشي وعده ده مسؤوله دا ده ښه ویوم یحشرهم دا عجیبه خبره ده یو اعتراض دی چې وی کومه کوي نه کومه ناشنا شاندې دی عجیبه خبره خدا ده الله جل شانو یو ځای کې یو عجیبه قصه کوي الله په جنت کې بهر هغه څه چې دی غواړي متقی او پرهیزګار انسان چې څه غواړي جنت کې ورته هغه میلاوي اعتراض وکړو سوال به اعتراض نه کوي اعتراض ښه کار نه سوال دا دی چې هر څه یو جنتي ته میلاویږي که یو جنتي سړی دی او هغه پلار دی او د هغه بچی په جهنم کې دی وایي چې دا دې جهنم نه راوباسه دا کافر بچی مې دا به الله راوباسي سوال خو دی داسې نه ده دا به الله راوباسي نه دا الله جل شانو نه راوباسي نو بیا د دې څه مطلب شو لهم ما یشاؤون فیها چې دې څه غواړي الله به ورله ورکړي چې دې سترګې او دې دماغ پسې یخي هغه به الله جل شانو ورکړي یو خبره هغه اسانه نه چې څومره هم داسې څیزونه دي د اعتراض او د سوال په شان دی هغه ټول څیزونه به الله جل شانو د جنتیانو نه هیر کړي خپل داسې بچي چې د هغې
هغه کافر او هغه په جهنم کې الله جل شانو به تیر بل هغه آبا او اجداد چې هغه په جهنم کې او کافر هغه به دې خلکو نه ير الله جل شانو به دې خواطر نه بس دا خواطر بلر شي ختم بش زائل بش اوس خبر عجیب شوه ته خو چې په جنت کې عیب نشته او هېرېدل خو شي دی عیب دی اعتراض د پاسه اعتراض راغی قصه بل شان د خدای مسلمانه هر یو څه چې هغه د انسان نه ایر شي دا عیب او نقصان نه ډیر سيزونه هغه انسان هېرول غواړي د خپل ځان نه هغه یریږي نه هغه عیبي کنه داسې نه ده څوک ته ولیدل چې هغه مړ شو دا هغه مرګ ته یاد دی نه ته ډېر په بې دردۍ مړ شوی دی او ته همیشه شپې خوب نه درځي چې خدای داسې درانه هېر چېرته په خیال کړی دی ستا د مخې چېرته په شیرګړ کې ډېر حادثې دي شوي دي که نه چې زموږ د مخې هغه خلک مړه دی په مختلفو حادثاتو کې موږ له بیا درې شپې خوب په دې باندې نه راځي چې خبره هم د زړه او د ذهن نه وځي او کله کله خو داسې چې زموږ د مخې نه مړ بیا هم دونه ټینشني چې موږ له خوب نه راځي د سواته واقعه وشوه که نه 18 کسان هغه سین له وکړه چې کوم حساسه خلک دي د هغې نه دا خبره دوه درې ورځو پورې نه یېرېده خوب وله نه ورتلو چې کوم حساس خلک دي دا واقع چې چا لیدلي په هغې بس تېر شوي چې د هغې وس نه و او دا واقع یې لیدلي نو اوس دا خبره هېرېدل دا عیب دی او که نه دا فایده ده دا فایده ده نو هر یو څیز چې هغه هېر شي د انسانانو دا نقصان او عیب نه دی ډېر څیزونه د هغې هېرېدل څه شی دی هغه فایده ده چې هغه هېر شي د انسان دغې وخت کې دغه فایده ده الله جل شانو به دغه انسانانو د ذهنونو نه دا وباسي دوی به دا نه وایي چې پلار مې جهنم کې پروت دی هغه راوله ځکه هغه کافر یا زوی مې په جهنم کې پروت دی هغه کافر خدای رایوله دا خبرې به الله جل شانو هېري او بل یو عجیبه خبره یو کمزوری جواب د چا کړی دی او خیر تاسو ته کوم هغه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت په ورځ به تمامې رشتې هغه ماتې شي سوا زمانه د علي نه د فاطمې نه او د حسنین نه دا تمامې رشتې به ختمې شي حدیث مبارک دا مخکې تاسو ته ما د یو سوال په جواب کې ویلو داسې وکړه نه که یاد دي دا خبرې ځان سره یادوي دا کله کله ښي دا مې هسې یو مالګه مسالې دپاره مې څه وکړه د اعتراض او جواب وکړه نو کله کله داسې ښي سړی هسې مزه ورکړي دا سوال چې وکړي بیا جواب ځکه دا سوال کله کله راځي په ذهن کې او د هغه سړي ذهن ته دا سوال راځي چې د هغه ذهن کار کوي د کان علی ربک وعدا مسؤولا دا د الله جل شانو وعده ده او داسې وعده ده چې خلک ته سوال کوي چې خلک وایي که نه ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف الميعاد خدای پیغمبرانو سره چې کومه وعده کړې وه هغه ماله راکړي هغه دا وه چې په تاسو کې چا نیک اعمال وکړي ایمان راوړو هغه به جنت نو دا داسې وعده ده د جنت ته چې دا خلک د دې باره کې سوال کوي چې خدای دا ماله راکړي